الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت په بیانولو او داغه د ژوند د معلومولو په سلسله کې دا مبارک درسونه چې څنګه د انسان ژوند تیر کړی دی دا هغه وخت نواله د کوم وخت نه چې پیدا شوی او د مرګ پورې او دا غیر مخکینی حالاتم بیان شیو چې څنګه د دنیا په کفر او په شرک پرته و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراتلون مخکې او دغه شناغته د نبوت ملاویدون مخکې د دې انسان د چې د سیرت زړیږي نه. اوس د عام سړي سیرت شروع کې زوړ شي او پیر دی ووري دو پیر دی خبره ختم شو، خو دې انسان د سیرت زړیږي نه او نه څوک پوري دو باندې مړی. هر ځکه چې ته د سیرت اوري لګته چې اول پیر اوري وجداد چې د انسان اوچت انسان او الله ته محبوب انسان. غزوه بدر، د بدر غزا دغه ځای ته موږ رسیدلی په دې مبارکو درسونو او بیانونو کې د بدر د غزا اسباب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قوته د قافلې د ودرولو لپاره او د خبره په جنگ کې څنګه بدله شو، دغه وجه څنګه دوی بدر ته ورسیدو مسلمانان او بیا مشرکان څنګه ورسیدو هغه بیان شو. زینا مسلمانانو کم ځای ونی او مشرکانو کم ځای د ځان د پاره ونیو دغه تفصیل شو. به څنګه د جنگ شروع شو او پاوله کې کم کسان د مشرکانو مردار شیو، دغه نه بعد څنګه عامه حمله وشوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمی دعاګانې غوښتلې ویالته او بیا دغه شان ملائکه الله را لګیلو د مسلمانانو د مرستې لپاره د دې مسلې تفصیل بیان شوی. په وخت کې یو واقعه درغلی و چې ابلیس چې د سراقه په شکل کې راغلی و هغه د میدان نه وتښتېدو، خبر بیان شوی او تیر شوی او اخرنی بیان کې الله سبحانه وتعالى څنګه مشرکان وشرمول او بیا د هغه مشر ابو جهل چې فرعون د دې امته هغه الله څنګه د دوه ځوانانو په لاس باندې مردار کو، هغه واقع بیان شوی او دغه اخرنی خبره شوی. کته استیادی نو الته موږ دا خبره کړې و چې پر روان بیان کې به بعض ایمانی واقعات بیانو چې هغه په دې غزا کې واقع شي او را پیښ شي چې باغی کې یو دوه واقعي خو بیان شي چې هو واقع د عمیر ابن الحمام رضی الله عنه او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله که سړی ورکوشي دی تورو ته دی جګړې ته دی میدان ته الله ول سور کې الله ول جنت ورکي. نو دغه سره وسو کجوري هغه گزار کړ او دوی بخن انها لحیات طويله دا خډیروګه ژوند چې د کجورو تناسب او به شهید کړي شو. وبل واقعه د عوف رضی الله عنه، عوف ابن الحارث چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله الله کله خاندي چې بندوي نه ناغوتی الا الله خاندي دی بنده ته چوغوري چې دی په دشمنانو کې ورننوزي او دلته مراد د دین دشمنان دي نه خپل شخصي دشمنان. د فائدې د ساتي چې jihad هغه jihad دی چې د الله د دین د پاره وشي، د ملک او د قبيله او د قوم
او د جبې د دفاع لپاره او د طاقت تر ښکار کولو لپاره او چې څوک د صفاتو کې د لپاره جنگ کول دیتا جهاد نه ویل کیږي او بده کې چې مړ شي هغه ته شهید هم نه ویل کیږي. ها په یو حال کې د ملک لپاره جنگي د جهاد کې دی شي چې په دې نیت باندې سړی جنگيږي د خپل ملک او وطن لپاره چې دلته مسلمانانو سي او غوی د الله عبادتونه کوي نو چې په دې مسلمانانو باندې د دینداری خراب نشي او د دوی جماعتونه وران نشي د دوی بیزتی و نشي د دوی د دین ته نقصان و نه رسي د به جهاد د الله په لار کې. نو عوف رضی الله عنه د غسر او صغره واغه گزار کړو دغه شاورننه وته د مشرکانو منسته د ورځې په اخره کې چې ورید ناغم شهید کړي شی او دا یو دوه ایمانی واقعات بیان شیو که ستاسو ذهن کې بعض نور واقعات ته به اشاره کو. د سیرت په کتابونو کې دا واقعات خو مشهور واقعات. یو ایمانی واقعه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا په موقع باندې خپل ملګرو ته دا وی چې زد بنو هاشم خاندان دي کسان پیژنم چې هغه د جنگ له زور زبردستی راوستي شوی دي په خپل مرزي نه دی راغلي. لا حاجه لهم بقتالنا زمونږ سره د جنگ کولو د غوي سره اراده نشته او نه بدی کې د غوي سره فائدې شته او نه دا غواړي. خو موږ په اوله کې دا خبره ذکر کړې و چې کله قریش ته پته ولګی دا چې د ابو سفیان قافله دوی ودرې نو غوي هر کس دراوتو اراده وکړو چې څوک نشو راوته نو بخپل ځی باندې بل کس را لګلو. نو باز کسان د دې له سره وته دغه چې خبره په قومي سطح باندې د علاقې په سطح باندې لازم بوزي. نو بیا ته پیغمبر وی چې فمن لقي احد من بني هاشم فلا يقتل. نو که بنو هاشم خاندان کې تاسو څوک ملو شنو وجنه یما. ومن لقي ابا البختري فلا يقتله چاسر چې ابو البختري ملو شنو غته بم سنوای. ابو البختري واقعا مکی دور کې موږ بیان کړو چې بعض مواقف د ډېر مزیدارو چې د مسلمانانو مرسته کړې ده. ومن لقي العباس او څوک چې د عباس سره ملو شو رضی الله عنه چې د رسول سم تر ده فلا يقتله نو دې به نه مړ کوي ځکه چې دې په زور زبردستی راوستي شوی دی دا غنو خوخه چې غراش. دا خبره ستې چې اسلام قبول کړو او داغه خزي خدای راخاره کوونه. نو بدغه ټیم کې یو صحابي پاسه د ابو حذیفه ابن عتبه رضی الله عنه هغه دوی ان نقتل آباءنا وابناءنا واخواننا وعشيرتنا ونترك العباس. یا رسول الله موږ خپل پلاران وجنو زامن وجنو خپل خاندان او قوم وجنو عباس به پریدو. زمادي په الله قسم کې زو سره ملاو شوم او په دې جنگ کې مخامخ شوم نو په تورو به گزار کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده. هغه عمر بن خطاب ته رضی الله عنه یا ابا حفص ايضرب وجه عم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. عمر آیت دا خبره ته برابر ښکاری چې د پیغمبر د تر مختی په تور باندې ولش. عمر رضی الله عنه یو ایمانی شخصیت هغه یا رسول الله دعني ما پرې د اجازه تر کې زده دې کس دا سر جدا کومه دي جسم نه دا منافق ته رسول الله ته نه پرې صوت مو خپل ابو حذیفه رضی الله عنه بيدوي وی د دې خبرې نه بعد زما په جون کې به سکون نو او ما بداوی چې د دې خبرې کفاره بدای چې شهید شم د الله په لار کې او د جسم خاورې کوم د الله لپاره. نبی په جنگ یمامه کې چې دینو د مسلمانانو طرف نه د شهید کړي شو. یو واقعه به کې دا راغلی وی دا هغه وخت پورې زه پارام او په سکون نشم کېدای چې سو پورې زه وجل شي نه د الله په لار کې او قشانو شو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې ابو البختوري بنه وجنی، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ملګرو ډیره دفاع کړي او په مکه کې، او دا مسله موږ سره مخ کې تیر شوی ده چې پیغمبر سره چې چا خکړي دا وسره خکړي. دا موږ ته اسلام هم خې پښتو راتم خې دغه نه بعد چې څوک د سره خو کتاب او سره خکې. ابو البختوري اگر که مشرک ته د مسلمانانو سره په یو وخت کې منډه والی هغه سره مرسته کړې ده، جواب کې دا غینه به سره اوچت اخلاق چره اگر که هغه مشرک ته. خو بیا ابو البختوري وجل شوی دی د بدر په غزا کې. وجه سره چې پیغمبر کسان منع کوي چې تاسو به نه وجنه بیا وجل کیږي، دا غي وجه ده چې د سره په دې جنگ کې یو صحابي ملو شو، مجذر ابن زیاد البلوی، هغه د په دې جنگ کې مخامخ شو. نو ابو البختوري یو دغه سره دویم بل کسو دغه ملګری او د دوانو جنگ کو د مسلمانانو سره. نو دې صحابي او ته یا ابو البختوري ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد نهانا عن قتلك، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګره موږ منع کړی او تاسو سني شو ویل. نو ته زما مخ نه خوښ، هغه ته یو زمیل یو زما د ملګری چي دی وې دې خو نه پرېدم، هغه ته وی به سیدنو چې مرو موږ دوانه به یو ځای مرو کو پاتې کیږو، یو ځای پاتې کیږو. دا غوي ما دا خبر مخ کی تاسو ته بیان کړو چې په عربو کې بد صفات وو، خو هغه په نسبت ښه صفات په کوم دي. یو ښه صفت په عربو کې په وخت کې دا چې ملګرتیا ډیره زوره وره، او د یو ملګری د پاره به پورا علاقه قوم ملک هر څه بل طرف وړول، چې دا صفت بنن سبا ډیر مسلمانانو کې نشته. هغه او ته وی کدا ملګری می پرې دی سید زبیا خو کېږم او ملګری را لوجنی نو بیا خو یو ځای مقابله کوو. او ته سید به دوی مخامخ شو دغه صحابي سره دوانه غمردار کړیو په یو ځای. ابو البختوري وجل شوی دی، وجد وجل هغه ده. نن ګوره کې دغه موقره شي روان درس کې په دې عنوان خبره کو چې د بدر د غزا نه مونږ ته څه فائدہ رسي، څه عبرت، څه درس ته بکی. یو بکی دا فائدہ څوک د سره خو کې دا سره بخکی. ځکه یو حدیث کې دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې مونږ سره خکړی دي په جواب کې مونږ هم خکړی دي، سوای د ابو قحافه د زوینا ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د زموږ سره ډیر زیات خدي دغه جواب موږ نه دی ورکړی. دې ځکه ابو البختوري دا بچ کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. خو بیا مو وجل شو یو واقع به ډیر ناشنا واقع راغلی و. سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه اوچت صحابي دی، او د کله چې مسلمانانو هجرت وکړالو مدینې ته، هغه وخت کې ما د سیرت ته لږه اشاره کړې و. او دا په غلسو کسانو کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دوی ته زیره ورکړي د جنتیان دي. عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه او یو بل مشرک امیہ بن خلف، غټ مشرک دی. دا په مکه کې ډیر په خمل ګری ودوانه او د جاهلیت ته دور نه دوی دیو بل سمرګرتیا. د بدر په غزا کې د امیہ هم د جنگ راغلی او عبد الرحمن بن عوف هم د مسلمانانو سره. نو کله چې جنگ په ختمېدو په آخري مراحلو کې او الله سبحانه وتعالى مشرکانو له ذلت او شرم ته مخامخ کړو او مغوی په تختیدو شو، منډې وایله او څه قیدیان کېدو. نو دی عبد الرحمن بن عوف دی چل کړو چې د مشرکانو نه زغری را جمع کړي وي، دا غنیمت او غیر ډیر شر اغستی او روانو په دې میدان کې دغه مولاړو امیہ بن خلف او دغه سره دغه زوی علي ابن امیہ. نو علي او امیہ دوه یو ځای ولاړ او د خپل زوی د لاس نیول چې وی کته عبد الرحمن بن عوف روان او دا خو د بوخانه ملګری عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه سره زغری نوازي وته کوی هل لك فيه، ما ته ضرورت نشته
هذا شو كده ده أمية ويسنجا وأنا خير من هذه الأدراع التي معك زي دي صغرون غورة من كم يجي تاسرتي ننني ورز مش هورز وما بدي جون كندري دري أمية وي پيو تم زورت نشتي وي پيو نمرادي نه وخان بدل درکم بیا ما آزاد کی بدل وخان درکم فدیه بدل درکم هغه ته پته چې لازم ملګری کده ما قیدی کی نو یو خو به قتل نه بچ شمسوک به مړ نکی او بل دې می پیژني او یې سید وی کزدی قیدی کړم دومره خان بدل درکم دومره خان بشمار خان او نعمتونه به تاسو ملوش عبد الرحمن بن عوف غزغری وزار کړي او د دوانه ونی رواني کړو خپل عبد الرحمن بن عوف اجازه د زوی په منځ کې روان وی په دې لار کې د مونږ ته وی په دې منځ کې چې دغه پلانې سره په تاسو کې سوکو نه خې ذکر کړ چې هغه په دې سینه باندې باڼه لګولیو د شترمرغ د وزری د دې د بڼې چې کمی دي دغه بڼې لګولې په خپل سینه باندې د سوکو د سليمانونه پیژندو پټو په دغه جنگي لباس کې موت چې د حمزه وکنه حمزه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم چې ها ذاك الذي فعل بنا لفاعل یره دغه سړي چې نن زموږ سره کوم کار کړی دا بل چا نه کړی زموږ ته سوچو چې دا سوک دي خیر موږ روان ویج موږ د شهروانو بلال رضی الله عنه مخې راغ او د ټولو نه زیات تکلیف چې په مکه کې ملو شوی د بلال رضی الله عنه هغه د امیه طرفنه چې څنګه د بلال رضی الله عنه په دی باندې نظر پریوتو وی आवाज کو چغې کړه راس الكفر د کفر سر او سردار روان دی وی لا نجوت ان نجا من بچ کې دی نشي هدا سره به ګور بیا आवाज کو یو چې لک دنګ زیدو خو ته आवाज کو یا انصار الله صحابه کرامو ته आवाज کو یا د الله دین ملګرو د کفر سر امیه بن خلف دلته دی موت اشاره کوي چې غریشه چې مو आवाज مو چته بیا وسره ورسته ګورو چې نه منل ویزل یما دغه کومه دیلګه چې وي په دې کې صحابه کرام راجم شو چې راجم شو نو یو خدای الله دین دشمن دی بیا د دې ملګری چې کوم د غوی ملګری بلال رضی الله عنه د دسره غټه دشمنی ده نو دا بدلتي مغوی غستغواړي دې تنکړې دې د تکلیفونو ور کړی وی دا ټول پر راجم شو نو یزه لګیم د یو سره مقابله کوم د بل سره مقابله کوم چې لګ غلی شي پریدي او هغه ماته چې تاسو ته د منځ نه خوښ ته پریده و مې یو د زوی مونږ دره مونږ بدل اخلو په یو روایت کې دي چې راځي چې عبد الرحمن ابن عوف امیه وی ځان رسم له غزار کزان هغه سملستونو د عبد الرحمن بن عوف په لپاسه را پریوتو چې دې زبچ کوم د تورو د گزار نو هغه د توري راغستي او لاندې هغه باندې گزارونه کول کوم چې کې بچو سوره او باغی کې به ورنه نويستي په دې موقع باندې په خپل د عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه جسم زخمی شو بیا ته هغه پاسې دا وته وی خپل شي ما بچ کولی خو طاقت مې نرسي او بیا دا خبره کوله چې کله د غزانه واپس راغی د بلال رضان سره ملوش ورحم الله بلال الله دې بلال باندې رحم وکي ویلا قیدینه خلاص کړو د اصغرونه خلاص کړو یو شیراتن پرې نه کنور سنی هغه اصغری بم راوړي هغه به څه فائدہ کړو هغه نه خلاص کړو قیدیان می دوه قیمتي کسان روان کړو خمالدار غیر نه خلاص کړو هغه نه موست د ایمانی واقعه په دغه جنگ کې راغلی په دغه غزا کې چې څنګه امیه بن خلف مردار شو سره دغه د زوی یو بل واقعه
ناشنا واقعا عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دې غزا کې خپل ماما عاص بن هشام ابن المغیره وجلې، خپل ماما یې مردار کړو. او دې ته دین وای. د دین الله د الله پیغمبر د قران په مخ کې هیڅوک نشي ودرېدی او نه دې مقابله کولای شي. اگر که زمونږ پلارانی او زمونږ نیکونه زمونږ ترونه زمونږ ماماګان مونږ ته د قران او حدیث د دین د هر چا نه زیات ګران دي. دې څه ده کنه ده. نو کله چې ستا پلار تر دیندارۍ نه منکې دا خبره به نه منلې کېږي. ستا ماما، ستا تره، ستا مور، ستا ښځه او بچي، چې موږ ته د هر څه نه ګران چې هغه زمونږ د دین دی. د دین د لاسه موږ ورانولی شو د قوم سره، د ملک سره، د جبې سره، د بچو سره، د ښځې سره. خو د دې خپلوانو دپاره موږ د دین سره نشو ورانولی. د دین سره موږ نشو ورانولی چې راشه د پلانې راضي کو الله خفه کا، پلانې راضي کا او د الله دین پرېږده، پلانې راضي کا قرآن او حدیث پرېږده، دا کېدی نشي. او چا چې داسې کوله نو دی به د الله د دین نه خبر او نه به په ده کې ایماني غیرت. الله په سورة المجادله یا سورة المجادله کې دا خبره کړې ده: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الله دا کې دین شي چې یو قوم دی په الله ایمان او په آخرت ایمان او محبت کې دا هغه چا سره چې هغه دشمنی د الله او د الله د رسول. عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی ایمان ته وګوره، د ایمانی واقعات چې خپل تره عاص بن هشام د خپل لاس باندې وجلې. پنځمه واقعه ایمانی دی کې دا ورغلی و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل زوی لیدل او عبدالرحمن په دې جنگ کې. عبدالرحمن ابن ابي بکر د هغه ټیم کې مسلمان شوی لا نه ورسته مسلمان شوی. نو دی پلار وته आवाज کو اين مالي يا خبيث، وی خبيث زما غمال څه شو، زما غمال مال راک. نو عبدالرحمن بن عوف وته الشعر کې جواب ورکو: لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب. ویسوم ندی پاتې ستا په مال کې ما سره هیڅوم نشته وي. دغه اسلحه ده، دغه استه را سره، وصارم او تور را سره ده چې په هغې باندې زه هغه بوډاګان وجرم کوم چې ګمراه شوي دي. خپل پلار ته اشاره وه. او بیا وروسته دا خبره پلار ته کړې وه، کله چې مسلمان شوې په هغه ورځ ما ځان ډېر پټو چې تا ته مخامخ نه شم، ځکه چې پلار مې وي. هغه ته جواب کوي په ورځ ته پسې ډېر ګرځېدم ما چې زما په لاس به مردار شي. دغه خبره د ایمانی غیرت. زوی دی، زوی انسان ته څومره ګران دي، خو د الله نه خو نه دی ګران کنه، د پیغمبر نه خو نه دی ګران، د قرآن او حدیث نه خو نه دی ګران. دا زوی د قیامت پر ورځ باندې شي بچ کولی د الله د عذاب نه. دا پلار، دا ښځه، دا رونه. ځکه الله د قیامت مبارک وي: یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه. الله په ورځ به هر سړی تښتي د خپل رور نه، د پلار نه، د مور نه، د ښځې نه، د زامنو نه، هغه به دوی نه تښتي. نو چې زوی ماله په هغه ژوند کې فایده نشي راکولی، او پلار او مور او ښځه او رونه، نو زه لیونی یم چې د هغوی دپاره هغه ژوند تباه کوم او هغه آخرت خرابوم. موږ ټولو ته دا نصیحت کوو چې مینه محبت کوئ د خپل پلار سره، مور سره، د بچو ښځې سره، خو داسې نه چې د محبت کې هغه حدود کراس کوي. خو د هغې دپاره چېرته د الله دین پرې نه دی، د هغې دپاره چېرته پیغمبر پرې نه دی، د هغه طریقه پرې نه دی. ګورئ یو واقع پکې دا هم راغلی و چې کله د مسلمانانو دا کسان قیدیان کول
او په ټیم کې سعد بن معاذ رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړو. خو موږ ذکر کړو چې یو خاص ځای د پیغمبر د لپاره جوړ شوی او الته به دغه چوکیداری کېده او چوکیداری څوک؟ سعد بن معاذ رضی الله عنه. د باغ دروازه ولاړو او د دې مخ نه دي ښکارېده چې دای نه د خوخه چې د ملګری لګي دي مشرکان قیدیان کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی سعد ما تستاد مخ نه دي ښکاری چې کار دي خوخ نشو د دوی ده. هغه ته اجل والله یا رسول الله او دغه شان دی یا رسول الله. او ته ویلي وی دا ولنې جنگو د کفر او د اسلام په منځ کې د مسلمانانو او د مشرکانو په منځ کې نو د دې نیوونه خداو چې دوی وینم توې کړی وي. ځکه چې دا ولنې جنگ نه مونږ کسان نیسو او قیدیان کوي بیا به فدیه خلو پریدو به یا به مسلمانېږي یا نه. دا غینه خدای نه و چې دوی د وینې توې شي. دې ته وی ایمان، دې ته وی غیرت. دا غینه بعد یو ناشنا واقعه په دې غزا کې درغلو چې عکاش ابن محصن رضی الله عنه. عکاشه دا ډیر ناشنا صحابي تیر شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا گواہی کړی دی چې د هغه کسانو کې دی چې جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي. او کې عکاشه رضی الله عنه د دې توره ماته شي و باغ ورځ په غزا کې د توره ماته شو. نو راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې رسول صلی الله علیه وسلم لرګي ورکو یو لخته ولا ورک او دیو ته قاتل بهذا یا عکاشه وی په دې باندې جنگ کوا. وی کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د لاس نواغست د غلرګي حز وی خوځو نو دا غینه الله سبحانه وتعالى یو ناشنا توره جوړ کړه او باغی باندې دنیا جهادونه کړو تر دې چې اخیری جنگ هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې مرتدین سره چې کوم جنگ شوی دا ان شاء الله دا یو واقعه برش هغه وخت پورې د دې سره امقه تور وکم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړو د لرګي په شکل کې د ایمانی واقعه باغ ورځ را پیښ شوی. دا عکاش رضی الله عنه یو ناشنا واقعه دام د چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدو په هغه بیماری کې او په کم کې چې دنیا نه لاړ نو په دې اخیری ورځو کې بالکل په دې اخیری ورځو کې بس صحابه کرام ته ویل ک علی رضی الله عنه او عباس عبد الله ابن عباس کوم چې نږدې صحابه کرام او خپلوانو ویما بهر ته وباسي جمعه ته مسری تړلېو د تکلیف د لاس او وروته بهر ته او په دوه ملګرو باندې لاس چولو او یو ناشنا خطبه وکړه په منبر باندې. ان شاء الله دغه تذکره وکړو چې کله سیرت اختتام ته ورسي چې هغه څه خطبه نو بای کی یو خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دام کړیو وی کما د چانه مال غسته یا په ما باندې حق پاتې نو نن دی وې ځکه چې ثواب نه دینار او نه درهم. اشاره ودی ته چې سبب له دنیا کې نه مونږ نه به دینار او نه به درهم او درشه کې چې سره مشه زیاتې کړي نو زمانه قصاص او بدل غستې شي چې سبب زنه یم او دغه او چې اخلاق او عجزي او وفا او رښتینواله د دې امت سره او د دې مسلمانانو سره چې دومره ناشنا انسان. نو عکاشه رضی الله عنه په ډک جمعات کې پاسې د صحابه کرامو اسیم جلل چې کله دا خبره ووري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سبب نه دیرانی او نه درهمی او سبب زنه یم. نو په ټیم کې عکاشه رضی الله عنه پاسې وی رسول الله زبدل غستغوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څنګه وی په غزا کې ته صفونه برابرول او بغشي باندې دي ما ته وی چې را دي خوشو زری زخمی کړو په دې املا باندې په دې تش صحابه کرامو جړه خډیره شو دته کته یې څومره بدبخت انسان دی چې اخیری وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار دی او دیو ته یې بدل اخلم. رسول صلی الله علیه وسلم وته جسم خکار کو وراشه بدل واخله دی روانو او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه وغش امر او غوښت او هغه د لاس کې ورکو او د روانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته او د صحابه کرامو جړاګانې خډيري دي. په دغه ټیم کې بلال رضی الله عنه، په دغه ټیم کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه پاسید یا رسول الله جسمي لجسمك فدا، یا رسول الله زما جسم ستاسو د جسم د لپاره قربان دي. د دې په دغه بدل کې زمانه سر وای
دې په دغه بدل کې زمانه سر وي ما دې مړ کی رسول صلی الله علیه وسلم چې چان بدل اخلي دغه نه به اخلي راغی د رسول صلی الله علیه وسلم او د رسول صلی الله علیه وسلم د جسم نه راتاو شو سم خپل کو صحابه کرامو جړاګانې خډيري شوې رسول صلی الله علیه وسلم عکاشه سی چلې یا رسول الله تعویج سبب نه دیناری نه به درهمي او نه به زمونو ماته د څه پته لګی چې دنیا نه ستاسو راتلو وخت نږدې شوی نو ما دا غوښته چې زما او ستا اخرنه ملاقات دي شي چې زما د جسم سرمن ستا د جسم د سرمنې سره ولیکي او دا د منلو خبر نه چې دومره اوچت صحابي او د مؤمنان د پاسې د پیغمبر نه بدل اخلي د کې دینش د دنیا کې د عام مسلمانانو چې یو بل سره مرګرتي ملګری د ملګر نه بدل نه اخلي اگر کا غډیر بی دینه سره به چې هغه مخامخ سره عالم او دیندار یو د ته دین خیر کې دین شي چې هغه ته دي سوې پاتې دا چې صحابي برا پاسې او پیغمبر ته عزتانه بدل اخلا د ایمانی واقعا هغه سیرت کې را پیښ شي و چې د توره ماته شي یو ناشنا واقعا چې کله د جنگ ختم شو نو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مصعب ابن عمیر د سیرت ته ما اشاره کړو چې سمو اوچت انسان او ځوان صحابي او د خپل رور باندې تیر شو ابو عزیز ابن عمیر د خپل رور او هغه د مسلمانانو په خلاف راغله د مشرکانو ملګری او د جنگ راغله نو هغه یو انصاری صحابي لاسونه ول تړلی او د قیدیانو طرف ته روان کړو نو مصعب رضی الله عنه انصاری ته आवाज وکړ ویلا سونه ول خه مضبوط وتړه پرې نه دی د مور ګر ډیره مالدار د مور ډیره مالدار د نه کفیدیه درکې نو خډیر مال بدل درکې ابو عزیز دی خپل ورور ته وکړي ودا د نتیجه وروته زمونږ ضرور ولي او ته جواب کې ورور ته زمانه ورور د قید کم چې تړلې د زمارو دی د دیني رښتیا وای دې ټیم کې هغه ورور چې هغه د مور او پلار نه پیدا دی خو چې کله د مشرکانو سره ولاړ د مسلمانانو په خلاف د زمونږ ورور نه دی زمونږ ورور دغه دی د کم چې د ورور باندې لاس برشوي د قیدی ته جوړي د زمونږ ورور دی ګور زړې په ونسیز وي خمزوتی وتړه مور د مالدار او خډیر مال بردر کې د خپل مور دی یادې دې ته ایمان و یو دا ایمانی واقعات په وخت کې واقعات د امر غلی و چې په اخر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د مشرکانو د جسمونه کم چې مردار شوی دي دا واخلې و دي کوی ته گزار کړي چې بین نه کې او پناش نو عتبه بن ربيعه دغه تذکره مخکې تیر شوی عتبه بن ربيعه دا مردار کړی شوی نو د جسم صحابه کرام راخودو چې گزاري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غزوی ته وکړو ابو حذیفه رضی الله عنه ابو حذیفه د عتبه زوی دی او عتبه د مشرکان او مشر خد ابو حذیفه څخه تذکره وشو نږدې وخت کې من بو د رسول سم تر پریدو خپل پلار نکه وځو د مقه ابو حذیفه دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دې مخ ته وکتونو په غم کې او د پلار ته کتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا ابو حذیفه لعلك قد دخلك من شأن ابيك شيء پلار د لاسه کې غم کې هغه ته نه یا رسول الله په الله مې قسم یې دغه د لاسه په غم کې نه ما شککت فی ابي ما یو شک نو کړه زره برابر ما ته پته و چې د دې مرداری کی خپه به دې مجمع ته پته و چې زما خپل ډیر خيار انسان دی د قوم مشر فیصله جرګي جنگونه هر څه د کړی دي خو دغه مې امید چې الله بدل یو پیر هدایت ورکړي او د اسلام ته راوړي خو چې ما د حال ولیدو د پر کفر باندې مړ شو نو دې خبره خپه کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه لپاره دعاګانې وکړي ریزوی لپاره چې د زړه مطمئن شي او آرام شي
دا عتبه هغه دی که تاسو ته یادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د مشرکانو د لښکر ولیدو او دی په یو سور اوښ باندې سور وکته تو برتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلو چا دا خبره یاد ده وی که دوی کې خیر والا دقه سور اوښ باندې چې ناسته دا دی که د دې ومنله دوی بچ کېدی شي یعنی دی په هوښیارتوب باندې ښه مشهور دی نو ځکه پلار زوی دا وی ما ته پته و چې زما د پلار هوښیار انسان دی او په خبره باندې پوهېږي نو امید مو چې دی به یې ورځ د اسلام په دې حقیقت باندې پوه شي او دی به دا کفر پرېږدي اسلام ته به راوړي خو نن چې ما د دا حال ولیدو چې دی مردار پروت دی او ملګري راکاږي کویت د غزارلو دپاره نو ځکه پې خفه شو او دا حقیقي خفګان دی په پلار او مور باندې او په بچو او په ښځه باندې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده قوا انفسکم واهلیکم نارا ځان بچ کې او د خپل اهل او عیال بچ کې د اور نه دا اصل محبت دی د مور او پلار سره د بچو سره دا محبت نه دی چې ته په بچو باندې هاي تعلیم وکړې او د سبا د ایسي لاندې ناشي او د سبا له یو خوري بس ته د درې خبرې سړي سم خندا ورولې یو د چې خوري بس الکه دین وته مو خیا الله وته خیا پیغمبر وته خیا دغه دنیا وته مو خیا خو یو څه وته خیا دې سن چې صرف دنیا ته د مخشوي د پلانیزي کې سبق وي د پلانیزي کې سبق ته لکه دین وته مو خیا نو چې خوري بس ته به چې د چې ځان خپل بندوبست کړی ځکه خوري وته څه خوري ته څه خوري ته خپل د خپل رزق پیدا کې تعلم الله درکې نو لیدل نه ورکې الله د شمور پر سره محبت دانه صرف چې ته هر میاشت غوله خرچه لګیو جیب دی لډک ساتلې د پلار عقیده د قبر پرستو عقیده د تصوف عقیده په باباګانو په درگاہونو د هغه عقیده چې ته ول د عقیده برابر ک همیشه له بدن جهنم ته لړ شي دې سوچ پکار دی د مور عقیده ګډه وړي اکثر د دې مشرانو ګورځ تاسو نصیحت کوم چې د خپل مشرانو د عقیده ولټوي چې د باسو سره دي کیو کوي پلارست څه نظریه ده مور ته سوې د قبر مبارک د بابا مبارک ته سوې د دې تعویذ د دې کوډو موډو دی مبارک ته سوې د زګوري اسی دعوت دروغ نه کومه اکثر مشرانو عقیده هغه د قبر پرستو عقیده ده او د تعویذونو په باباګانو باندې جوړی شوی عقیده ده دا خبره صحیح ده که غلطه اکثر د قشن موت باندې د لازم دي چې د خپل مشرانو د عقیده ولټ تر ماما نیا نیکه مور او پلار اصل خد دوی سره دایری چې ته په دې باندې پوهږي چې مورو د الله نه علاوه چې ته چغوي د چا خواله چې زی دوی سوم نشي کول پلارا د تعویذ د درګاونه د یا رسول الله مدد یا علی مدد د قبرونه سټل د دې طواف کول د دې خواته تل د غوښتو د پاره د ګورې سوم نشي کول یو زوی دی پلار له خرچه ډیر ور نکړه او دا پلار مرشو په عقیده د توحید باندې نو دومره خدا زوی به ورسته کولې شي کنه چې د پلار لپاره دعاګانې وغواړي چې الله ته وبخ دا کم کمې چې دې زوی کړې کمې کړې چې پلار له خرچنه د ورکړې سره د طاقت او دغه د دوایانو ته پوښینه دې کړې دغه د ژوند هغه سہولیات هغه ته نه دي پیدا کړې دا کمې ده دې خودم رضی چې پلار موحد او عقیده توحید باندې مړلې نو دغه لپاره دعاګانې غوښتې شي دغه لپاره صدقه جاریه او کیسل وو یو کس ته د پلار ډیر خیال ساتي پلار بی دین دی مشرک دی مړ شو د دینه بعد دروازه بند شو ختم د دم نشي ویل په دعا کې چې الله زما پلار وبخښي چې مشرک خو الله نه بخښي کدی صدقه جاریه د پلار په نوم باندې شټاټ کی جمعه جوړ کی کوې جوړ کی لار جوړ کی د یتیمانو خیال ساتي او نور کارونه کوي د پلار ته ثواب راشي نه راشي او ته ثواب دې سړي تبا کو خپل پلار په حقیقت کې او په خپل وته ګوري چې زما پلار جهنم ته نه نوځي او بیا هم کوشش نه کوي چې د پلار د جهنم نه بچ کی دغه غړ دشمن ته سوري د مور پلار د ټول غړ دشمن دی چې یې چې زما د خزر روانه د جهنم ته په خپل یې او هم بچ کینا دغه ته سوچي چې د خیر سره سملم کله او سو بچي به پیدا کی
او په اول شپه ته د نصیحتونو کې زما پلار او زما رونه او پلانې او علانې او غته په خیر وي او غته به دا وي او بچو سره به دا کې او زما د رونو به خیال ساتي او دا به کې او دا به کې. یو ورځ خو ته په اول شپه کې دا مو وای زما الله لن وته دا وای چې الله سره دې لګي دا زما د سره لګي چې الله سره دې نه لګي دا والله که سره زما لګي او د الله د دین سره چې دې لګي دا زما د سره لګي د الله د دین سره چې نه لګي دا زما سره نه لګي دې کې دویمه خبره نشته او کچرته زما د رونو د عزت ونکو نو دویمه خبره پکشتي کې بنو خبره به وکړو که غلطی در وشو د کور دی خیال ونه ساتو بیا د لم موقع در کوم کې بنو خبره به وکړو خو بدی کې خبرې نه کیږي چې ستاد الله سره نه لګي او زما سره لګي دې کې خبره کې دی نشي بیا د چې د چا ویلي په اول شپه کې چته ته پوښتنه دي خزینه کړي دی او پلانې تر الله مبارک سا عقیده ساتي تر الله پیژني پلانې ته پیغمبر پیژني ته سوي د پیغمبر مبارک زه ته په دې خبر باندې قسم خورم قسم چې دې کسان دنیا دي چې د خځې سره ډېر سلويخ 50 کال ژوند تیر کړي د واده نه بعد د وسه پوری دي د ته اوسم نه کړي چې تر الله مبارک سوي بلکې ډیر کسان خپل خزایني چې عقیده خو پرې د ظاهري اعمال مونږ او دس نه کوي ټول عمر به ګناونو کې دیو ته سره دانو کو چرته د خبر شو چې پلانټ کور تر غلو د کاکا زوی او خزي او ته په خیر نه ویلې صبر بوتو کی ها به ته ټلیفون کی زبو دي دي کما په دې کور کې دي زی نشتی پلانې راغله او ته په خیر ونه هیڅ خبره نه مړ پلانې ته په خیر ونه کومه دنیا ورانه شو خدای خبره موز نه کوي د دې ته پوښتنه وکړه سندري اوري فلمونو ته ناشتي په ودونو کې غړيږي جامې لنډي څنګه چولې دې ته پوښتنه وکړه ته به دې پورې خطر ورور ته په خیر ونه او کاکا دې په خیر ونه و نه په خیر پوه به چې وای دنه نه بعد په خیر او کبي مو چې نه ویم په خیر جهنم ته بزي ها نه خو چې دی وی چې عقیده نه زده کوم د الله سره مینه لګي او یعذ بالله پیغمبر سره مینه اسلام سره مینه لګي دا خو جهنم ته روانه په دې گزاره نه کی بچوله دینی تربیت ورکا سبالک دا بچی چرته په غټ پوسټ باندې نو او د دوی سره پیسې نه وي نو زب گزارو کما د غربت جون به تیر کم د آخرت په امیدونو بکینم امید خو امید الله لکه په دې خو مطمئن يم کنه چې زما بچي د الله عزت کوي په دې خو مطمئن يم چې زما د بچو سر غیر الله ته نټیټیږي په دې مطمئن يم چې زما بچي د پیغمبر په سنتو باندې ځان خوري کوي خیر د غربت جون به تیر گزاره وکړو او کدا بچي ډیر غټ زی ته ورسی او د الله سره نه لګي د دین سره نه لګي زه ست نه سم په دنیا کې او چې مرشم او مانه ته پوښتنه چې ستا بچي دي څه جواب ورکوم ز الله سبحانه وتعالى نو دې ساتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو کې هر سړی ذمہوار دی او د هر یو نه دغه ذمہواری ته پوښ کی موتانا وګوت کولو ک موتانا به زمونږ د مور پلار مبارک ته پوښ کی موتانا به د خزي مبارک ته پوښ کی د بچو مبارک او د هغه خلکو مبارک چې هغه زمو استاد طاقت او د لاس لاندې دي د دوی ته پوښ به زمونږ نه کیږي نو که جواب د سره او تیار کړی دی به ډیره خله که جواب د سرنینو د نن نه هغه طریقه دی خپل بدله کړه طریقه دی غلطه ده کوشش وکړي چې د دې مور پلار عقیده معلومه کی که صحیح ډیره خله که صحیح نه نو د عقیده برابرولو کوشش وکړي مخکې دینه چې سبال आवाज وشي چې پلانې مړل پلانې مړل د پلار چې مړ شو ما سره خپل انډین ملو شو ما په جمعات کې بیان وکړ مخکې خبره اردو کې ما بیانو پای کې ما د مشرک انجام بیان کو چې سره په شرک باندې مرشي د دې انجام او به دې لپاره دعاګانې نشي غوښته د دې لپاره چې هر عمل ته کې څه فائدې نه ورکړي جمعه ته چروت ما په انډین راغی او ما ته دا خبر وکړي دا کوم خبرې ته وکړم ما خدا او ما سي وېس یم ته یو دلایل بیان کړو د قران او د حدیث
چې د ابراهيم عليه السلام پلار مشرکو. ابراهيم عليه السلام وځ بخانه غواړم الله وته نه پدې کې به خبرې نه کې. د ابراهيم عليه السلام پلار د ابراهيم عليه السلام پلار او ابراهيم عليه السلام ته اجازه نه ملایږي د بخانه د وختو موت اسو په جړا شو سم په جړا شو لکه ماشوم چې جړ. مې ولي وي زما مور پلار دوانه په دغه مړ دي. مې د اخري وخت پورې وې د ساوتو پورې د غوي د عقیده او نظریه ما ته وي پته. بیا ما تسلیم ول ورکړو خبرې مو وسوکړ چې تا ته پته ولګي چې سبا لستا پلار مړ شو دغه عقیده خنه او ته څنګه جون تیر کې په سکون. هغه سړی ستا په مخ کې جهنم ته لاړ چې ته پیدا وي او ته دغه د عقیده چې ته پوس نه کړې. ای څومره ظلم وکړو. مور تاسو سره څومره سختي تیرې کړې ته نن د دې مور عقیده نشي برابرولې. ته نن د دې مور خیر خوا نشي جوړېدای چې ته دې نه ته پوسو کې. دا خزه غریبه تاسو سره څومره سختي تیرې څومره ستاره لپاره کړې دي او کای لګیا ده تر دې سره دا خني شي کولای چې دې ته الله وخه دې ته پیغمبر وخه. ابو حذیفه رضی الله عنه په دې نه خپه چې پلار مړ شو اخو دغه انجام و به مړ کېدو چې مشرکانو په صف کې راغلو خو خپه په دې شو چې پلار مې د دنیا نه کافر لاړ. خپه په دې شو چې پلار مې د دنیا نه د مشرکانو په مرسته کې لاړ. دا خپګان خبري. الله سبحانه وتعالى زمنګ د مشرانو او د کشرانو او د خزو او د بچو د عقیدې اصلاح د الله سبحانه وتعالى وکي. خدا صرف دین کې چې موته به دعاګانې کو دعا بغواړو د الله نه او موته به سکو کوشش وکړو مهنت وکړو یو کتاب واخله اردو پویږي ستا خزه ستا مور پلار ستا بچي اردو کتاب ولا اردو نه پویږي پښتو کې ولا واخله په پښتو نه پویږي فارسی ځواني پویږي فارسی کې ولا واخله په هیڅوم نه پویږي دی عالم دی موحد دی حق پرس علم بیان ولا ولېږي کپه دیم نه پویږي خپل وسره په ورځ کې 10 منټه 15 منټه کېنا روزانه ته یو خبره خایا ورشه پلاره دلته کېنا الله دا وی د الله پیغمبر دا وی نن دا مسله به یادو سبا وبل یادو بیا بل یادو او بشي ورځ برشي پو بشي او که بیا پو نشو نو زړه خو به دې مطمئنی کړه چې مرشي په دې خو به خپې چې پلار مرشو په غلطه عقیده خدای دې ځان به نه ملامت کوي ولی دې چلته تا کوشش کړي او که چلته دې سي مرشو بغیر ستاسو کوشش نه نو ځان به ملامت کوي بیا کنه ټول عمر به ځان ملامت کوي چې دې و زما په خوا کې هم او ته سن دی ویری. الله سبحانه وتعالى موږ ټول طاقت راکړي چې موږ د خپل بچو او د مشرانو د کشرانو د دې تربیت وکړو لکه څنګه چې الله واړي. جنگ ختم شو او د بدر غزا ختم شو په دې نتیجې سره چې مشرکان الله په شرمونو او شرمولي او ناشنا شکست غوي ته ملاو شو. په دې جنگ کې د مسلمانانو سوارلس کسان چې شهیدان شوي او د مشرکانو او یا کسان مردار کړي شوي دي چې هغه عام د مشرانو او یا کسان نه قیدیان جوړ شي هغه قیدیان کړي. مسلمانانو کې چې کوم وجلې شوي دي او شهیدان کړي شوي دي بس سیرتونه کې دا غوي نمونه راځي لکه عبید بن الحارث رضی الله عنه. عبید بن حارث پیژنې هغه ټیم کې نو وته کله چې درې کسان وته. قدوم عمير بن ابي وقاص ده سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رور دي. عمير بن الحمام رضي الله عنه سعد بن خيثمة او ذو الشمالين ابن عبد عمرو او عاقل الليثي رضي الله عنه دشان صفوان يزيد رافع عوف رضي الله عنه عوف بن الحارث او معوذ رضي الله عنه دا دوانه رونی دوانه بگی شهیدان شوی. دشان حارثه ابن سراقه الانصاري رضي الله عنه او دا حارثه رضي الله عنه واقع اخو ناشنا واقع حدیث کې راځي یصيب بسهم غرب د ابو خواله راغله او په دې شي غشي وشته شی چې وشتون کې معلوم نو کې دي چې مسلمانانو وشته او کې دي چې چا وشته
مشرکان ویشته احتمالات شته اگر که اکثر علما دا وایي چې مشرکان و طرف نه لګېدلی به چې کله واپس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاړ نو د بوډۍ مور و دغه یو زوی و ناغه مور یې ولاړه وه د خپل زوی ته چې زه به یې ویې نه منو چا ورته وایي چې زوی دې مړ شوی دی او مشکل دا دی چې اوس پته هم دا نه لګي چې جنت ته به تللی و که نه ځکه چې خو به داسې غشي ولګېدو چې پته یې نه و چې چا ویشتی د هغې سره یې غم ښه ډېر شو راله په رسول سلم پسې وی یا رسول الله حارثه هغه ته وجلی شوی وی د هغې نه خبر شوی یم خو جنت کې دی که نه که جنت ته تللی نو بیا خو د خوشحالۍ خبره ده او که مړ شوی یو جنت ته هم نه تللی نو بیا خو چې بسم ماتم وکړم ځکه چې یو زوی مې و هغه مې وبیلو او جنت ته هم لاړه رسول صلی الله علیه وسلم ام حارثه تللی ونی شي چې دا خو یو جنت نه دی انها جنان دا خو ډېر جنتونه دي وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى او استاد زوی چې دغه په جنت الفردوس کې دی د هغې سره به د هغې هغه زړه مطمئن شو باقي ژوند بغیر د زوی نه تېر کړو ما تاسو سره لږ ساعت مخکې دا خبره وکړه ګوره چې بچې دیندارۍ خیر دی موږ به د غربت ژوند تېر کړو د لږ وخته پورې خو په یو تمه خو به ناست یو که اوس دا د حارثه مور چې کله واوري چې زوی مې شهید شوی دی او الله قبول کړی او جنت ته تللی بیا هم په دې انتظار ناسته و چې دې زوی د لاسه به الله ما جنت ته نه باسي حالانکې یوه ښځه خاوند یې مړ شوی دی نور بچي یې نشته څنګه په مشکله به هغې دا ژوند تېر کړی نو حارثه بن سراقه یو بل صحابي دی حارثه بن النعمان هغه دلته نه شهید کړی شوی خو د نومونه یو شان دي دا هم حارثه دی هغه هم حارثه دی حارثه بن سراقه حارثه بن النعمان دوی کې فرق دی ګوره حارثه بن النعمان بعض کسان د نومونو کې لږ ګډوډ کي حارثه بن النعمان رضی الله عنه د هغه مبارک راځي چې هغه د دې مور پلار سره ډېر ښه و ډېر زیات ښه به یې کول خصوصا د خپلې مور سره چې پلار یې کله مړ شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه جنت ته ننوتم فسمعت قراءه په جنت کې ما د قرآن تلاوت واورېد ما جبريل ته وی چې دا څوک ته ما ته وی چې حارثه رضی الله عنه دا حارثه او حارثه بن النعمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وی چې کذالکم البر مور پلار سره چې ښه کې هغه دغه ځای ته رسي او د مور پلار سره چې ښه کې هغه دغه ځای ته رسي مور پلار سره چې ښه کې هغه دغه ځای ته رسي درې پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې نو دا حارثه جدا دی او دغه سره دا جدا دی حارثه بن سراقه دا دغه کوم چې په بدر کې شهید شوی او حارثه بن النعمان دا بل دی څوارلس کسان د مسلمانانو طرف نه شهیدان کړي شوي او دا غوی نه اویا مردار شوي د اویا قیدیان او کله چې جنگ ختم شو رسول صلی الله علیه وسلم راغی او دا مړي پراته اویا کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرېدو دی وی ډېر بد قوم یې او ډېر بد خلک وي د خپل پیغمبر د پاره تاسو راته دروغجن وي خلکو راته رښتینی وي تاسو زه پرې ښودم خلکو را سره مرسته وکړه تاسو زه د کور نه ویستم د ملک نه خلکو را لزی را کړه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړي دوی راکاږي او کوی ته غزار کړي د بدر او کوی ته ابو طلحه رضی الله عنه وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله امر وکړو نو بای کې سلیریش کسان خو د قریشو غټ مشران نو غزار کړي شوالت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3 ورځې په بدر کې تیرې کړې دا طریقو چې جنگ به وکړل ته به 2 ورځې 3 ورځې وو دغه دوه فائدې یو که دشمن واپس راځي او بیا حمله کوي نو دی وتل تشتی دویمه دې سره په دشمن باندې خرو پریوزي چې مونږ ګره بیا هم دلته ناشي نو که بیا هم جنگ ته اراده وین عدتم عدنا کته سو جنگ ته واپس کیږي مونږ وتم واپس کیږو بیا چې کله 3 ورځې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو نو پاغه او د کویانو ته د کویته د مشرکان وشتي د تیم مردار شي راغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرې دوغویت او هر یو ته आवाज کو دغه پنوم او دغه د پلار پنوم یا فلان ابن فلان پلانی د پلانی زوی فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من سره چې الله کوم لوز کړه خو مونږ ته ملاو شو
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو سره چې الله کوم لوز کړو او سیرت ویلی وغیرہ ته ملاو شو کنه عمر بن خطاب وته یا رسول الله ته خو د بدنونو سره خبرې کوي چې به کې سا نشته هیڅ خبر خو نه اوري په دې باندې ما تفصیل کړی خپل ځکه چې مړی خبر اوري او کنه اصل دا چې مړی خبره نه اوري په بعضي حالاتو کې اوري لکه دا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په الله می دي قسمی ستانه خاوري خپل صحابه کرامو دي تفصیل دا کړی دی چې الله وت دغه ټیم کې دی مړول الله طاقت ورکو چې پیغمبر دا خبره واوري نو په باندې به عذاب ډیر شي دي دراسي ګوره خبره راته وکړه نو اصل دا چې مړی نه اوري خو چې کوم ځکه کې قران او حديث کې راشي چې مړی اوري نو الته بیا اوري او عام اوقاتو کې مړی نه اوري خبر ورسېدو مکې ته چې قریش ته چې شکست ملاو شو مشرکان و بیلنه مشرکان د میدان بدر نه وتښتیدو کوم چې بګي بچ پاتې شو سب خړونو کې پټ شو سد غرونو شاته پټ شو سب طریقه باندې لاړو خو مکې ته نه وته مشکل چې موږ به څنګه نه وځو څنګه به موږ نه وځو موږ مشران و بیل باغ میدان کې د سو کسانو مشرکانو عدد سو په دې جنگ کې زر کسانو سو تل لرکا یو سلسلوي اختلارک او یا یو سلسلوي کسان تل لرک اوس دوی دې سوچ کړي چې موږ به څنګه دې مکې ته نه وځو دا شرم به څنګه پټو کم بغیرتوب چې دوی راخکار شو کم هزیمت چې دوی ته ملاو شو نو ځکه دا خبر په سیرت کې راځي چې اولنې کسان چې د قریش ته دي کسانو نه را تختیدل دي واپس او مکې ته نه وته د غنمو حیثمان ابن عبد الله الخزاعي حیثمان ابن عبد الله الخزاعي ډیر نه وته چې څنګه را نه وته هغه په انتظار کې چې خبر وورو چې څه چل شي وته ما وراک شاته څه خبر دی هغه ته وی شاته خبر دی چې عتبه وجلې شي دی شیبه وجلې شي دی ابو جهل وجلې شي درېونه غړړ کسان وته یاد کو و امیہ بن خلف وجلې شي دی او بعض نورو کسانو نمونه وته واغست نو په دغه ټیم کدی لیونی دی بدو بارک مسکړی وړي وای هغه ته صفوان ابن امیہ داري مخامخ ناشته دته خو اداره وایم چې د صفوان ابن امیہ پلامې دی قسمی چې دا چې ناشته کنه د پلار د ضرور ما بخپل سترګو لیدلې چې هغه وجلې شي صفوان ابن امیہ پلار امیہ ابن خلف او د ضرور څوک ضرور علي روري علي دي قصه کوم ذکر غلې عبد الرحمن بن عوف چې دوه قیدیان کړو نو ما په خپل سترګو لري چې هغه وجلې شي په دغه ټیم کې ابو رافع رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره غلام بیا غازات کړو نو بیا د عباس رضی الله عنه سره په مکه کې ناغوي چې موږ مسلمانان شیو عباس رضی الله عنه مسلمانو د رسول صلی الله علیه وسلم او دغه خزه الفضل هغه مسلمان شي او د مسلمان خو دومره دي چې کمزور او بده خو کمزور دي کنه لکه مری سړی بس زوري او به د قریشو د مشرانو په مخ کې نو دی وی چې ابو لهب پاتې شو ابو لهب خو نو تل دغه غزاله خو غنو تل جنگ نه بلکې هغه خپل ځبنه بل کس لګلو نو کله چې په هغه پسې دا خبر را ورسید چې د قریشو سره دا وشو نو موږ دې خوشاله شو او د کمزور نو ډیر زیات خوشاله شو وي د شي محسوس ول چې الله موږ له ناشنا عزت راکو وي ما بغشي جوړول چې کمزور انسان وي غشي و می جوړول نو د زمزم د وبو چې کومه کوټه د باغې کې بناسومه او دا غشي به می تراشل نو زه په دغه کوټه کې ناسومه د غشي می جوړول
او ام الفضل ناسته و چې هغه د چا ښځه ده؟ د عباس رضی الله عنه. وی موږ ډېر سخت خوشحاله شو په دې کې ابو لهب راغی. ابو لهب چې څنګه راغی او د دې د کوټې سره کېناستو او وی ماته شاکړې و مخ یا په قوم طرف ته او دی وی چې خلکو ته دا خبرو کړو وی دغه ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب راغی. ابو سفیان ابن الحارث چې کله راغی ابو لهب وته وی دی خو راشه دی ته او خیر سړی ته به د خبر راکې ته اوس په زور غواړي چې څوک ته وایي چې هغوی ګټلې ده ته به وایي صحیح خبر راکې ناستو سره خلک ولاړو او ته ویل واره رښتیا راته ووایه څه چل شوی هغه ته رښتیا راته ووایي د دې قوم سره میلاو شوي چې موږ ورته ولاړو د هغوی مرضي و چې له چا نه به یې سټ و سټ به و چې څوک یې قیدي کو هغه قیدي کو بس چې هغوی څه کول هغه وکړو او اداره ته ووایم موږ ملامته کوو ابو لهب ته وي که ته موږ سره تله تا موږ نشو ملامته کول تا به حالات لیدلي و که نه د حالات ما لیدلي دي داسې کسان ما لیدلي و چې تک سپین مخونه و او په برګو اسونو باندې سواره و او د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې مې لیدلي وي په الله ته قسم خورم چې یو شی هم نه پرېښودو قوم مه ملامته کوه دا څوک چې دی چې دی ملائک دي. ابو رافع ځان کنټرول نه کو ډېر خوشحالي نه دنه کوټې نه आवाज وکړو وی تلک والله الملائکه او دغه ملائکه وي چې دی ونه ابو لهب پسې راغی وی او سمي وو نو یې زه اوچت کړم او د ځمکې له راواچوم خو د قریشو مشرانو کې ابو لهب څوک دی او بیا په ما له پاسه کېناستو وهله مې وی په دې کې ام الفضل پاسې ده په دې کوټه کې یو لوړ پروت هغه راواغستو د سر له ولا راواچو چې دم د غټ سړي خزر او د رور خزر عباس رضی الله عنه ابو لهب د غرونه یې کړ وی دته وی دی ابو لهب ته وی بغیرته چې کله مشر نشتی نو ته کمزور ښکاری چې کله هغه مشر راشي مشر څوک دی عباس رضی الله چې هغه راشي به سره خبره وکوي په کمزور لا سوچته او دا خبره خو د پر ډیره تعني خبره چې مشر نشتی نو ته راټینګ کړي چې دا مشر وی عباس رضی الله عنه به سره خبرې کړي په دې دلاسه هغه ډیر دي شرم محسوس کو د مخ پټ کو لاړ بغوسک سبحان الله په دغه ورځو کې الله د په جسم باندې یو دانه راوخی جوړه ابو لهب په جسم او هغه دانه د په جسم باندې خوري شو د دې سي دانی وي د سي بيماري و چې د عربو او د مشرکانو په سخته بدفالینی و په دې سړي پورې بچا چې دا راوخی د ته باندې نږدې کیږي والله مردار کو ولته الله ویلو مخکې گوي ور کړي او چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب دې چې کله مر شو مردار شو درې ورځې پروت سو کول نږدې نه راتلو درې ورځې خلکو دا سوچ کو چې وسې چلو کو که خپل ول ورزله بیماری مونږ ته لګي نو باغ ټیم کې د زامنو به دا سوچ کو چې دا زمونږ د پارم د شرم خبره چې زمونږ پلار دي سي پروت او سو کې خپل نورځي نو به کسانو له پیسې ورکړي کم چې دوی سره مریان او نوکران او خادمانو هغه له پیسې ورکړي نه غوي لوړی راوړي غټي او باغی باندې دی به د ککو دی به راخکو دو تر دې چې یو کندې ته گزار کو خوره به واړه د رسول خپل تر دی خو چې الله دشمن دی نو مرګ د قشان دی الله بشرمنه و شرم سبحان الله قریش اعلان کو وې سوق به خپل مړی پسې نه جاړي ګوري ولي ها چې مسلمانان خوشاله نشي نو جړاګانی ویرونه بند یو مشرک اسود ابن المطلب د درې زامن د بدر په دې جنگ کې مردار شوی درې څومره مصیبت شړي درې زامن په یو ځای ختم شي ډیر زړه کې دوی چې سمي چغي وامه چې دا غم په دې چغوالو سره کمیږي او دې ړونو مو یو سره ړون دی بوډا دی درې ځوانان زامن تلاړو د زړه په څومره د غم نه ډک یو شپه ناسونو دی خزي جړای ووريده اجړای چې څنګه ووري د سره یو مریو هغه ولګو ویلار شو ګوره مشرانو کې سو د ویرو د جړای اجازه ورکړې
د په دې انتظار چې سم وجاړم. هل بكت قريش على قتلاها؟ ویل شو چې قریش په مړو پسې جاړي کنه جاړي. لعلي ابكي على ابي حكيمه يا ابي حكيمه، ویزه چې ته په دغه ابو حکیمه پسې وجاړم، مشر زوی یادو که اجازه چې په پسې وجاړم. فإن جوفي قد احترق، ودا دا ګوګل مې وسوځېدو، دا زړه مې وسوځېدو غم دراسه کمو مې هغه چې راغی وته وی دی او خزه دی اوختي ورک شیر باغې پسې جاړي. پس پسې جاړي دا به اوخ پسې جاړي. اسود نه انتظار ونشو وجلا شو اشعاري وي دي نشنا اشعاري. اتبكي ان يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، ودا جاري بدي بسي جي اخرى نورك شيء ودي دلس ولا خوب نورجي. فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. وجالوي بدر پورزي بسي وجاله ته اوخ بسي جاړي وي هغه ورزي پسې وجاړه چې قسمتونه دړي وړي کړي دوران کړي. على بدر سرات بني حسيس ومخزوم ورهط ابي الوليد، وجاړه غټ غټو سردارانو پسې چې هغه د حسیس د خاندان ندي، د بنو مخزوم د خاندان ندي، هغه پسې وجاړه. وبكي ان بكيت على عقيل، وجاړه په عقيل پسې چې هغه زموږ په مشرانو کې. وبكي حارثا اسد الاسود، په حارث پسې وجاړه چې هغه د ازمرو ازمریو. وبكيهم ولا تسمي جميعا، او په ټولو پسې وجاړه او نوم ماخله. وما لابي حكيمه من نديد، کجاړه په ابو حکیمه یا په ابو حکیمه دوه سیدی ک ابي حکیمه او ک حکیمه، کجاړه نو په ابو حکیمه پسې وجاړه. الا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسود. وې د دوی د مرګ نه بعد کوم مشران چې ما یاد کړو د سي مشران په موږ باندې رالو، کچرته دغه مشران وینو دوی به د مشرتیا د ورځ لیدلې نه وي. د چینن په موږ باندې د کشران مشران شو دي د لاسه چې هغه مشران موبایل په میدان کې کې جاړي به وي بس وجاړه ته لبي له دغه بس جاړي اوخ بس جاړي. دغه نه بعد بیا خبر مدینه ته ورسېدو ان شاء الله پر روان بیان کې بدا بیانو چې مدینه ته څنګه خبر ورسېدو د دې چې مسلمانانو ته فتح ملو شوی ده او څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینه طرف ته روانو او بیا د غسر چې کله خلق ملو شو مبارکي ولا ورکول دا غوي بعض ناشنا واقعات او د قیدیانو سره سي چلو شو. مال غنیمت چې کم مال جمع شو دا غي سره سي چلو شو او د جنگ نه زمونږ د لپاره درسونه او عبرتونه دا مسله به ان شاء الله پر روان بیان کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې دې پیغمبر په نقش قدم روان شو چې سیرت شي بیانو او څنګه چې الله سبحانه وتعالى موږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړیو دغه شان د الله سبحانه وتعالى منګه او څوک چې دا پروګرام ګوري او څوک چې اوري الله سبحانه وتعالى دې منګه ټول په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.